300 شهر کنی به ز قیروان، 300 باغ کنی به ز قندهار. دا بیت د غزنوي د سلطنت د دربار شاعر منوچهر له نن څخه څه باندې 1000 کاله وړاندې د کندهار د دې زوړ ښار په اړه ویلي. د کندهار دا زوړ ښار له میلاد څخه وړاندې د سکندر لخوا جوړ شوی دی. دا ځل د کندهار زوړ ښار ته راغلی یو. د کندهار زوړ ښار. د کندهار زوړ ښار د کندهار د اوسني ښار په لویدیځ او د سرپوزي د غره په ختیځ کې د پخوانیو دیوالونو هغه ټولګه ده چې د کندهار د پخواني برم څرګندونه کوي. د کندهار زوړ ښار له میلاد څخه 340 کاله وړاندې د یوناني امپراتور مقدوني اسکندر په امر جوړ شوی و. د دې پخواني ښار په منځ کې د زوړ بازار په نوم یو پخوانی بازار هم موقعیت درلود چې دا بازار د لوړو دیوالونو په واسطه احاطه شوی و. د دې بازار په زړه کې بیا د هغه وخت شاهي کاله یا نارنج ماڼۍ هم موقعیت درلود. دا ښار د نادرافشار د تړاکونو تر وخته ودان و، خو کله چې نادرافشار په کال 1950 هجري قمري کې کندهار ونیو نو سم د لاسه د دې تاریخي ښار د ورانولو امر وکړ. دا د نارنج کاله تاریخي ماڼۍ ده چې اوس یوازې د یوې مخاربې په توګه پاتې ده چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا پکې د تاریخي آثارو د موندلو په موخه مسلکي کیندنې روانې دي. نارنج کاله د احمدشاه بابا تر حکومت وړاندې د ټولو حکومتونو شاهي ماڼۍ پاتې شوې ده. د نارنج کاله تاریخي ماڼۍ د میرویس نیکه کور، چهلزینه او د میرویس نیکه مقبره د کندهار ښار په لویدیځ کې د لیدو وړ ځایونه دي. دا د کندهار د زوړ ښار په یوه برخه کې چې د نارنج کاله ده، دا د نارنج کاله داخلي سیمه ده. په دغه ځای کې بیا کیندنې په دې وروستیو کې شوي دي او د دې کاله تاریخي قدامت ورڅخه څرګندېږي. دلته دغه لرګي چې تاسې ګورئ دا د دې لپاره ورکړل شوي دي تر څو دغه ځای د باران او د طبیعي پیښو له زیان څخه وساتل شي. عامر صاحب، خبریات که اینجا صورت گرفته چی را نشان میده در مورد قدامت تاریخی نارنج کاله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از سوال شما. اسم من عبدالخالق خورشید، یکی از باستانشناسان ریاست باستانشناسی افغانستان. حفریات نارنج مانع یا قصر نارنج در سال 1397 تحت سرپرستی ریاست باستانشناسی مستقلا آغاز گردید و امسال سال سیومش است. حفریات را که ما در این ساحه انجام دادیم به شکل قانونی و مسلکی می باشه. حفریات نارنج مانع در خود نارنج کاله یا در قسمت بالاییش صورت گرفته.
افریات به نارنج مانع به 120 سکشن تقسیم بندی شده. از نگاه مسلک ریاست باستانشناسی قدامت تاریخی نارنج مانع به قبل از میلاد میرسه و بعض از دانشمندان ایره مربوط به اسکندر مقدونی میدانند و در دوره اسلامی شاه حسین اوتک پسر کوچک میرویس نیکه در اینجا بودباش داشت که نارنج مانع توسط توپای نادرافشار ویران گردیده. افریات ما در امسال در این قسمت انجام دادیم. از افریات چنین برمی آید که این قسمت صحن قصر نارنج مانع باشه و افریات ما هنوز هم ادامه داره. تقریبا 3 متر و 50 سانتی به طرف پایین به شکل عمودی افریات ما انجام شده، به شکل افقی همچنان افریات ادامه داره. و آثاری که از نارنج مانع در اثر افریات امسال پیدا شد تقریبا 6 عدد سکه است، پارچه های تیکر است یا کودوری ما شما میگیم، دیگه چند عدد صدف دریایی می باشه. خب عامر صاحب، در مورد از ترکیبی که در استفاده شده اینجا ما میبینیم از خشت استفاده شده، یک چیزی مانند سمت است از استفاده شده. این چیست؟ درست است. نارنج مانع قصر نارنج شکل طبیعی نداره که به شکل یک تپه از طبیعی باشه. این ساخته شده مواد ساختمانی از این پخص است، خشتای خام است و در قسمت های ساختمانی یا اتاقهایش خشتای پخته 20 در 20 که 20 در 20 و 24 در 24 و سنگ های تراشیده شده کوهی همچنان در ساخت سازی قلا به کار رفته است. دیگه بعضی از قسمت هایش پلاستر شده، البته که پلاسترش چونه و ریگ و خاکستر و بعضی از مواد دیگه است که در ترکیبات از این ساختمان یافته و استفاده شده است. بله، مانع عزیز که یعنی دو زمان هم از این چیزا استفاده میشد. بله، آقا زمان دور در بر نمیگیره، تقریبا دوران شاه حسین اوتک 320 سال یا 300 سال در بر میگیره. در اون وقت دوره اسلامی است، خشتای پخته مروج بوده و در ساخت ساز از این ساحه از خشتای پخته، خشت خام و بعضی از سنگ های تراشیده شده به کار رفته است. زمان ای افریات که شما متوجه شدین یا شما کار کردین، چی چیزی جالبتر بوده از همه؟ جالب در قسمت افریات نارنج مانع برای ما کاشی های به کار رفته در نارنج مانع است. ما بعضی از کاشی ها را در اثر افریات به دست آوردیم که تصاویر بعضی از حیوانات و پرندگان در او به کار رفته و کاشی ها بسیار به شکل اساسی همونطور که در ولایات دیگر ما و شما در ایران در بعض ساختمان ها از کاشی های تزئینی استفاده شده، همچنان در نارنج مانع ما چنین کاشی های تزئینی را در اثر افریات به دست آوردیم که یک نقطه بارز در نارنج مانع می باشد.
جناب امیر صاحب خفریات و کندنکاری تا هنوز هم اینجا ادامه داره. شما در جستجوی چی هستین و چی فکر میکنین که چی چیز جالب دیگه پیدا خواهیم کرده اینجا؟ اما که بر شما معلوم است ساعات باستانی و تاریخی یک کشور هویت همو کشور یا همو ساعات نشان میده یا نشان دهنده تاریخ و هویت همو منطقه می باشه. در سایه نارنج مانع برای ما ارزش افریات در پیدا کردن ساختمان های تاریخی و مربوط کدام دوره میشه. اینجا شاه حسین اوتک وقتی که زندگی میکرد در وقت محمد بن داوود نویسنده پت خزانه همچنان نویسنده از او بود، در اینجا امرایش بود و این از نگاه تاریخی و از نگاه شخصیت های بزرگی که در نارنج مانع زندگی کردن ارزش برای ما بسیار زیاد است. ما میخواهیم که افریات نارنج مانع بعد از اینکه تکمیل شود بعدا این را به شکل اولیش دوباره بسازیم.